السلام علیکم د حیات خان ورلد درنو لیدونکو نن مونږ د فرهنګ البم د ټپیزو د ویډیو لپاره راوتی یو او څنګه چې بل ورځ مونږ ویډیو روان شو کوست ورلد ته نن مونږ ویلز ته روان یو ویلز او د بل ورځ په شان فهد غلی کېږي شاته ښه فهد دی او ارمان جان دی ګریډ دی نو د ارمان کار خو هسې ښکلی مزیداري او دلته چونکې ټایم نشته زموږ سره نو بس هغه ګزاره حل کار چلو چې یاره دا ځایونه هم قید کړو کار هم وکړو ښایسته ځای دی ښکلی ځای دی خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي انشاءالله خوښېږي به ډېر ښایسته ځای دی نو دا ځایونه درته هم ښایو او د فرهنګ البم چې زما دی د دې د ټپیزو شوټ به کوو بیا د ساحل صاحب یو کلام دی که هغې ته پکې مقرره جوړه شوه باران نه شو موسم ښه نو لګیا یو راوتي یو خدای دې وکړي چې دغه د ټپیزو دا شاعري او کمپوز او دغه شوټ او ویډیو ستاسو خوښه شي څه کارونه به پکې بیا عبدالله کوي خو فهد او ارمان دا د دې هغه سټارټ چې دی نو دا د دوی په لاس کې دی نو تاسو را سره اوسئ دغه ویلز درته څنګه دی او غرونه رغونه هم ښیم او دغه ویډیو نه به تاسو خوند هم واخلئ نو د حیات خان ورلد تاسو دپاره دغه وخت په وخت دغه میکینګ راوړي دا د سره خوښ هم کوئ سبسکرایب یې کوئ او خوندونه ترې واخلئ دا موږ د ویلز غرونو ته رانږدې کېدو والی تقریبا ډېره ښکلې علاقه ده شینکۍ دی مونږ تاسو تاسې نه وایو چې دا ونې مه وهئ د خدای ظالمانو نو دا وطنونه په دې ونو ډېر ښکلي ښکاري شینکۍ دی ټول شینکۍ دی جار شمه شینکیا دا وطن چې شینی که نه د تندرون نه په امان یې اورې حیاته وګوره که نه زمونږ په وطن کې هم شینکي دي او دلته هم دي دا لا د غرونو ویښونه دي غر ته ځو او د غر نه خپله بس مونږ غریزې علاقې ته راغلي یو غریزې علاقې ته کلي دي پکې ښارونه دي پکې ویلز نومېږي یو بله دنیا ده د غره څوکو ته راوختو د حیات خان ورلد درنو لیدونکو دا دی د غره څوکې ته راورسېدو سیلۍ د هوا ده ډېر ښکلی ځای دی مزیدار نو د دې فرهنګ البم دا ټپیزې نیت هم کړی دی چې دا شوټ کړو جاوید جان اکوپمنټ راخلي خپل فهد پکې عکاسي کوي او د غره سر دی د غره څوکه ده نو خدای دې وکړي چې دغه
ټپه ییز ستاسو خوښې شي زموږ سره اوسئ. دا منظرې او دا سیلونه په تاسو باندې مونږ کوو. ښه فهد جان خپل کار شروع کړو، ارمان خپل کار شروع کړو. دا شاته پکې د بجلۍ د جوړولو لپاره غټ غټ پکې ډېر مزیدار ځای دی، ډېر ښکلی منظره ده. د فرهنګ ټپه ییزې ریکارډ کوو، نو بیا به یې تاسو ګورئ. دا یې هغه میکینګ دی. دا د حیات خان وړ نه تاسو ته ډالۍ کومه ده، خو ډېره زیاته یخني ده. د حیات خان وړ درنو لیدونکو دا ټپه ییزې مونږ وکړلې، خدای یقینو که دومره یخني ده که نه چې بیخي ویلی نه شو. داسې شاټ ماټ به درسره ډالۍ کړو او بیا چې دا کله فاینل شي د خیره سره. دا په اول ځل مونږ تاریخي ټپه ییزې تاریخي ټپې مونږ راغستې دي او ډاکټر محمد نقیب زما ډېر ښه ملګری دی. هغه بیا د دې نه ټپه ییزې جوړ کړي دي. په دې کې ډېرې تاریخي خبرې دي، کومې چې زموږ تاریخي ټپې دي. په اول ځل مونږ د دې نه ټپه ییزې جوړې کړلې. د فرهنګ په نوم د فرهنګ ډیفینیشن هم پکې کړی دی، وضاحت هم کړی دی. نو خدای دې وکړي چې دا ستاسو خوښي وشي او دا هم په یو سوچ باندې دا کار کړی دی چې دا ټپې د مینې محبت او د وطن د چاپېرچل د حالاتو ټپې او ټپه ییزې خو مونږ کوو، خو دا مونږ تاریخي ټپې راغستې دي او محمد نقیب چې دی د هغې نه ټپه ییزې جوړې کړي دي. بیا په کې پروډکشن میوزیک کې د دې میوزیک شوی دی او دا دی اوس په ویلز کې په UK کې مونږ لګیا یو د دې ویډیو جوړو. ارمان دی را سره، فهد دی را سره. نو خدای دې وکړي چې دا ستاسو خوښې شي. د حیات خان ورلډ ته د راتګ نه مننه کوو، د سبسکرایب کولو مننه کوو، د خوښولو مننه کوو. ستاسو د ښکلو کمنټونو به په تمه یو. نو را سره اوسئ. داسې نورې ویډیوګانې، نور ولاګونه یا زمونږ میکینګونه یا زمونږ سفرونه هم تاسو د دغه چینل نه کتلی شئ. خوا د باد هم غواړم کور